ترخا د خلکو ډیره د مرګي اواله شپه چې تا باندې په قبر د مرګي اواله شپه چې تا باندې په قبر د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه د مرګي اواله شپه چې تا باندې په قبر کې راځي اواله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه چې انسان د هلاکت تر کندې رسوي هغه سود خوړل یعنی د سود کاروبار دی الله رب العزت په خپل کلام کې د سود خوړونکو پرته له بل چا سره د جنگ اعلان نه دی کړی الله رب العزت په سورة بقره کې 288 او 9 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الله رب العزت فرمایي ای مؤمنانو له الله رب العزت څخه وویریږئ او ستاسې چې کم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که په رښتیا سره تاسو ایمان راوړی وي خو که تاسې داسې ونه کړل یعنی سود مو پرې نه ښوده نو خبر اوسئ چې د الله رب العزت او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی د دې جرم د سختوالي او حراموالي لپاره د الله رب العزت همدغه دړکه بس ده یو چا سره چې الله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ اعلان وکړي د هغه نه به لوی مجرم او د هغه نه به لوی مفسد بل څوک وي او دا سودخور دی چې الله رب العزت ورسره او محمد رسول الله ورسره د جنگ اعلان کوي هغه خلک چې ځانونه د ټولنې او حکومتي کارونو څخه خبر ساتي هغوی پوهیږي چې د سود کولو له امله د غربت بېوسي د بازارونو خرابېدل او د نه ادا کولو په صورت کې څومره تباهي او ورانۍ رامنځته کیږي دې ته ورته ډیری مالي کمپنۍ له ړنګېدو سره مخ کیږي د سخاوت په څیر یو ستر ارزښت له منځه ځي انسان هغه لاسته راوړنه چې د وینې او وجود د خولو په تویولو سره یې ترلاسه کوي مجبور دی چې د سود ټاکلې کمپنۍ یا شخص ته یې ورکړي له همدې امله سود کوونکی انسان په ژوند کې هم د تباهي کندې ته برابریږي دا چې په ټولنه کې یو طبقاتي نظام پلی کیږي او یو څو کسه د ټول ملت په مال او شتو باندې مزې کوي له همدې امله الله رب العزت د دې فعل کوونکو سره د جنگ اعلان کړی هر هغه کس چې په هر ډول او د هرې لارې څخه د سود په معامله کې برخه واخلي د الله رب العزت د عذاب وړ ګرځي که هغه د مؤسسې رئیس وي که د بانک رئیس وي که د بانک معاون وي یا د سودي مؤسسې معاون وي که څوکیدار وي که آشپز وي که ګارد وي که لیکونکی وي که شاهد وي که مرسته کوونکی وي دغه ټول د الله رب العزت د عذاب وړ او ملعون خلق دي او د دې لارې نه چې کومې پیسې خپل کور ته راوړي حرامې دي او خپل اولاد په حرامو پیسو باندې تقویه او تغذیه کوي د مسلم حدیث ده
راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه وقال هم سوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سود ورکوونکي، په سود اخیستونکي، په لیکونکي، په دواړو شاهدانو باندې لعنت ویلی او رسول الله فرمایي دغه ټول په لعنت کې سره برابر دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا سره سم دغه ټول خلک په ګناه کې برابر او لعنتیان دي. د هغو بانکونو کارکوونکي هم په دې جرم کې برخمن دي کوم چې د سود معامله کوي. له سود څخه پرته هغه خلک چې په دې بانکونو کې روپۍ اچوي، اکاونټونه جوړوي او بیا ترې ګټه اخلي، دغه خلک هم د معاونت له امله په دې جرم کې شریک دي او لعنتیان دي. حاکم په مستدرک کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دی الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ینکح الرجل امه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سود 83 دروازې او درجې دي. تر ټولو وړه دروازه او درجه دومره خطرناکه ده لکه څوک چې د خپلې مور سره بدکاري او زنا وکړي. الله دې موږ د سود نه وساتي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عبدالله بن حنظله رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درهم ربا یأکله الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیة. د سود یو درهم یعنی هر ډول روپۍ چې وي چې یوه روپۍ د سود د لارې لاسته راځي هغه سړی وخوري او ده ته پته ولګېده چې دا د سود ده، نو دا د 36 ځله زنا کولو څخه ډیره سخته ګناه ده. الله اکبر. هغه کسان چې تر اوسه د سود معاملې کولې یا پوهېدل یا نه پوهېدل، همدا اوس چې زما خبرې د دوی تر غوږونو رسیږي، الله نه دې وویریږي. الله ته دې د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي، د خپل رب نه دې د خپلو د ګناهونو بخښنه وغواړي، کنې جهنم به ځای وي. ځکه سودخور سره الله او د الله د رسول اعلان د جنګ کړی. د دې نه لوی عذاب، د دې نه لوی جرم به بل کم یو وي چې تا سره الله او د الله رسول اعلان د جنګ کوي. د سود حکم عام دی، شتمن او غریب پکې نشته. ځینې خلک به دا ګمان کوي چې د غریب لپاره به څه تخفیف وي، خو داسې نه ده. هر چا چې د سود معامله وکړه هغه مجرم دی. سود نه یوازې دا چې د آخرت د بربادي لامل جوړیږي، بلکه په دې دنیا کې هم انسان د ذلت او رسوایی سره مخ کوي. په دې دنیا کې د سود له کم څخه کم تاوان دا دی چې د انسان له مال او شتو څخه برکت له منځه ځي. موږ ډېر داسې سوداګر او تجاران لیدلي چې د سود کولو له امله هر څه له منځه تللي دي. کاروبار خراب شوی او د یوې روپۍ لپاره سوال کولو ته خوله ورانه شوې ده. که څه هم په ښکاره ورته د روپو شمار کولو پر وخت خپل مال ډیر ښکاري، خو په اصل کې مال کم او بې برکته دی، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څه هم د سود مال په ښکاره توګه ډیر ښکاري، مګر پای کمی او قلت دی. که سړي په کورنیو کې د سود نه لاس نه اخلي، نو زموږ هغه مسلمانانې خویندې چې په دې کورنیو کې استیږي او ژوند کوي، باید هغوی خپل پلرونه، خپل خاوندان او خپل ورونه د دې فاسد او د دې خبیث عمل نه منع کړي او د دې مخه ونیسي. سود لږ وي او که ډېر وي دا حرام دی، خو سره له دې چې دا جرم دومره خطرناکه دی، بیا هم زموږ رحیم ذات الله انسان ته د توبې کولو له امله د بخښنې چانس ورکړی. الله رب العزت په سورت بقره کې فرمایي وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ، نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست. مه تاسې تیری کوئ او نه به پر تاسې تیری وشي. لازمي خبره دا د درنو اوریدونکو
چې د انسان نفس باید له دې ناوړه او لویې ګناه څخه کرکه او نفرت وکړي. انسان ته پکار ده چې هغه د دې خطرناکې ګناه له قباحت څخه ځان خبر کړي، تر څو هغه خلک هم پوه شي او د ځان د راتلونکي په اړه یو ژور او مثبت فکر وکړي. کوم کس چې د غلا او د مال د ضایع کیدلو له امله خپل مالونه او روپۍ په داسې بانکونو کې اچوي چې هغه د سود معامله کوي، دوی ته هم پکار ده چې د دې بدل پیدا کړي او هیڅکله له بانکونو څخه سود وانخلي، بلکې له سود څخه ځان داسې خلاص کړي چې د ورتللو یې څه تمه او چانس پاتې نشي. که په کور کې د پیسو د ساتلو امکان وي، اصلا خپلې پیسې ته بانک ته مه انتقالوه، او که په کور کې د پیسو د ساتلو امکان او گنجایش نه وي، نو بیا خپلې پیسې داسې بانک کې کږده چې هغه بانک سودي معامله نه کوي. زموږ سوداګر او تجاران وروڼه باید ځانونه له سودي معاملو څخه وساتي، ځکه چې له دې مال څخه د دوی صدقه هم جایز نه ده، ځکه الله پاک دی او الله رب العزت پاک سیز خوښوي. له همدې امله ده ته دغه روپۍ په هر کار کې لګول روا نه دي. که ځان مسلمان بولي نو له دغو روپو څخه خوراک نشي کولی، که ځان مسلمان بولي نو د دغو روپیو څخه څښاک نشي کولی، نه ترې څه اغوستلی شي، نه ترې د بچیو او میرمن لپاره څه لګښت کولی شي، نه پرې کور جوړولی شي، نه پرې موټر اخیستلی شي، نه ترې زکات ورکولی شي، او نه پرې له ځان څخه کوم بل ظلم لرې کولی شي. ده ته پکار ده چې د الله رب العزت د ویرې له امله د سود څخه لاس په سر شي او د تل لپاره ترې ځان وساتي، تر څو یې الله رب العزت وبخي. حقیقت دا دی چې کوم کس د حفاظت او د ساتلو په نیت په بانکونو کې روپۍ واچوي او بیا ترې ګټه اخلي، نو دا هم حرام او ناروا کار دی، ځکه حفاظت یوازې او یوازې د الله په واک کې دی. دا یوازې شیطانی وسوسه او هڅونه ده چې په بانک کې روپۍ واچوه. هغه بانک هم بیا سودي بانک. موږ ډېرې داسې پیښې لیدلي چې د شپې په یو کور باندې غله اوښتي وي، له هغو نه یې د روپو پوښتنه کړې وي چې روپۍ چیرته دي، د کور څښتن ورته ووایي روپۍ په کور کې نشته، په بانک کې دي. نو ډاکو او غل راپاڅېدلی او د کور مشر کس یې یرغمل کړی دی، تر دې چې د کور بل کس دې ته مجبوره شوی چې غله ته له بانک څخه روپۍ راوړي او خپل پلار یا خپل ورور د غلو د لاسه راخوشي کړي. نو ای د الله بندګانو، د روپو ډیرولو لپاره بهانې مه جوړوئ، په ځان باندې قبر مه تنګوئ، له الله رب العزت څخه ویره وکړئ او ځانونه د هغو خلکو معاونین مه جوړوئ کوم چې د سود معاملې کوي، ځکه هغه کسان چې د سود معاملې کوي الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو سره اعلان د جنګ کړی، لکه چې الله فرمایي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. یو مړۍ حلاله ډوډۍ چې الله رب العزت تاسو ته درکوي، په هغې باندې قناعت وکړئ، په هغې باندې صبر وکړئ. په دنیا کې څوک د ولږې نه دي مړ شوي، الله روزي درکوي، که نه درکوي بیا به مرګ درکوي. نو د سود په معاملې باندې او د سود په پیسو باندې خپل ځان او خپل اولاد مه تقویه او مه تغذیه کوه، ځکه بیا به د جهنم د اور وړ وګرځئ، جنت به په تا باندې حرام وي. نو زما توصیه هغو کسانو ته چې په سودي بانکونو کې ګاردان دي، چوکیداران دي، آشپزان دي، کارکوونکي دي، کمپیوټر کاران دي، دا دي چې هغوی د الله نه وویرېږي، دا دنده دې پرېږدي، ځکه په تاسې باندې رسول الله لعنت ویلی، او چې په چا باندې رسول الله لعنت ووایي د هغې لارې نه چې څوک پیسې راوړي، هغه پیسې به بیا څنګه پیسې وي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د ټولو په حال باندې الله رحم وکړي، او الله رب العزت دې موږ د سود د معاملې نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو دې وي د مینه ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا باندې په قبر کې راځي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا باندې په قبر کې راځي اوله شپه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه
د پلورلو او د خرڅولو پر وخت د جنس عیب پټول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوراکي توکو له یوې ډیرۍ سره په خوا کې تیرېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوراکي توکو په ډیرۍ کې لاس دننه که چې له امله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس لوند شه، یعنی د لوندوالي احساس یې وکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما هذا یا صاحب الطعام، ای د خوراکي توکو پلورونکیه، ای د خوراکي توکو صاحبه، دا څه دي؟ هغه سړي ځواب ورکړ ای د الله رسوله په دې باندې باران شوی ځکه داسې لامده ښکاري. محمد رسول الله ورته وفرمایل افلا جعلته فوق الطعام حتی یراه الناس، تا ولې دا لامده خوراکي توکي د خوراکي توکو د پاسه نه ایښودل چې خلکو لیدلی وای او پوه شوي وای؟ د دې نه وروسته بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل من غش فلیس منا، څوک چې خیانت وکړي هغه له موږ څخه نه دی. په اوسني عصر کې دغه کار په پراخه پیمانه روان دی، ځکه اوس د جنس عیب پټولو لپاره داسې وسیلې او اسباب راوتلي چې انسان ته پته او معلومات نه لګیږي چې کم ښه دی او کم خراب دی. د بیلګې په توګه داسې سټیکرې او ټاپې راوتلي دي چې په جنس ولګي نو د اصلي او بدل پته یې نه لګي. ډیر داسې سوداګر او تجاران شته چې عیب لرونکي شیان د بې عیبه مال لاندې ږدي. ځینې خلک کیمیاوي مواد استعمالوي او د جنس عیب پټوي. ځینې داسې سوداګر هم شته چې د جنس د عیب پټولو لپاره له داسې موادو یا له داسې طریقې څخه کار اخلي چې کله پیرودونکی د جنس بیرته ورکولو لپاره راځي نو په دومره وخت کې جنس بیخي له منځه تللی وي. خلکو سره به الله د آخرت په ورځ باندې سخت حساب کوي، الله به ترې پوښتنه کوي. داسې سوداګر او تجاران هم شته چې خرابې وریجې د ښو وریجو سره ګډې کړي او په خلکو باندې د ښو وریجو په نامه باندې خرڅې کړي، الله به درنه پوښتنه نه کوي. داسې سوداګر هم شته چې هغوی وړو سره د وریجو وړه یا نور خراب وړه ګډوي او په خلکو باندې خرڅوي، خلک دوکه کوي، الله به تا نه پوښتنه نه کوي. داسې سوداګر خو هم شته چې په بوجیو کې نیم کیلو او یو کیلو وزن کموي. د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې نه درېږي. الله وی ویل للمطففین، داسې خلکو لپاره هلاکت دی. د تیلو تجاران خو بیا داسې دي چې په تیلو کې رنګ ور واچوي یا هغه پمپونه چې تیل خرڅوي د خلکو نه لیټر او اندازه کې غلا وکړي. داسې دنیا زوال ده، داسې دنیا د الله عذاب دی، دا مار دی، د آخرت په ورځ به دې په غاړه کې پروت دي. نه که په لږو باندې قناعت وکړه، 1 روپۍ وګټه، حلاله یې وګټه او د سمې لار نه یې وګټه. ځینې داسې ظالم خلک هم شته چې د مال د خرابېدو تاریخ بدلوي او اکثره دا کار په صحیح برخه کې ډیر دی، یعنې په دواییو کې. د دوا پلورونکي د دوا هغه تاریخ بدلوي چې د لمنځه تلو وخت یې نږدې وي او په همدې ترتیب ځان له تاوان څخه بچ کوي. که خلک پې مري دی، خدای دې تاوان نه کوي. ځینې سوداګر بیا داسې هم شته چې هغوی نه تاریخ بدلوي نه د جنس عیب پټوي خو خلکو ته دوکه ورکوي. دا هم حرام او ناروا عمل دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابن ماجه حدیث دی، المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخیه بیعا فیه عیب الا بینه له. مسلمان د مسلمان ورور دی. مسلمان ته جایز نه دی چې هغه په مسلمان ورور باندې عیب لرونکی شی وپلوري او پې خرڅې کړي، مګر که عیب یې بیان که بیا کولی شي چې د هغه له خوښۍ وروسته پرې شی وپلوري. او چې تا یې عیب پټ کړی په سړي باندې خرڅوې، ته دوکمار یې، الله رب العزت به دې د آخرت په ورځ د غلو په قطار کې دروي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه په دوکې سره بولی لوړول دي، یعنې په دوکې سره د جنس د بیعې لوړول دي. د بیلګې په توګه یو کس سودا پلوري، بل کس د خلکو په قطار کې درولی وي. داسې کس چې پیرودونکی نه دی، یوازې خلکو ته د دوکې ورکولو لپاره ولاړ وي او د دې لپاره د جنس بیعه لوړوي چې قیمت یې پورته لاړ شي. تا سودا راوړې په بازار کې خرڅوي، خو بل کس دې هلته درولی دی چې ته به د دې جنس او د دې سودا قیمت لوړوې، ته خو به یې اخلې نه تر څو چې خلک دوکه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري حدیث دی، لا تناجشوا،
په دوکې سره بولی او د جنس قیمت مه پورته کوئ. دا هم د دوکې یو ډول دی چې څوک د بل په ناخبري کې داسې کار وکړي چې له امله یې دا ګټه وکړي په داسې حال کې چې د جنس اصلي قیمت دومره نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المکر والخدیعة فی النار. مکاري او دوکه دواړه د اور باعث جوړیږي. نن سبا ډیر خلک په بیلابیلو منډیانو کې خلکو ته دوکه ورکوي په دې خاطر نور کسان په دروازه او د دکان په شاوخوا کې درولي وي چې پیرودونکو ته دوکه ورکړي. هغه د دې لپاره ولاړ وي چې کله بازار ولګیږي نو دوی پکې خپله دنده پیل کړي. کله چې یو کس د جنس بیع ووایي نو دا پرته له ځنډه په هغه باندې بولي پورته کوي چې له امله یې ګړۍ په ګړۍ د جنس قیمت لوړیږي. دغه ډول خلک چې کله د بل چا مال اخلي نو په بیه کې قیمت کمولو ته ملا تړي، خو که خپل مالی وي نو بیا له خاورو نه ورته سره زر جوړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ولا تناجشوا، او دا هم فرمایي چې المکر والخدیعة فی النار. نو زما سوداګرو او تجارانو ورونو، هغه لږ پیسې چې تاسو ګټئ په حلاله طریقه باندې په هغې باندې قناعت وکړئ. الله رب العزت به دا لږ ستاسو لپاره ډیرې کي او په دې پیسو به الله رب العزت تاسو د جهنم د اور نه وساتي. او که خدای مه کړه د سود د لارې، د دوکې د لارې او د چل او د فریب د لارې تاسې پیسې لاسته راوړئ، دا به ستاسو دنیوي ژوند هم تباه او برباد کړي او په آخرت کې خو بیا مسیر معلوم دی چې د داسې کسو مسیر او ځای کم ځای دی. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه دا ده چې د جمعې د اذان څخه وروسته سوداګري وکړي. الله رب العزت په سورة جمعه کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ای مؤمنانو، کله چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره ندا او آذان وشي نو د الله رب العزت د ذکر خواته وځغلئ، پیرل او پلورل پرېږدئ. دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده که تاسې پوهیږئ. ځینې داسې سوداګر شته چې دوکانونه یې د جوماتونو په خوا کې وي خو په خپلو کارونو کې بوخت وي. له دوی سره په ګناه کې هغه خلک هم شریک دي چې له دوی نه سودا کوي، که څه هم ترې مسواک اخلي، خو بیا هم په ګناه کې برخمن دی. د یو راجح قول مطابق غوره خبره همدغه ده چې دغه سودا که پلورل وي او که پیرل وي په دواړو صورتونو کې ناروا عمل دی. ځینې ډوډۍ پخوونکي، د شرکتونو او کارخانو مالکان خپل مزدوران په همدغه وخت کې کار کولو ته مجبوروي، که څه هم د دې کار په کولو سره په ښکاره توګه د ده ګټه ډیره وي، خو په حقیقت کې ستر تاوان کړی دی. که چیرې مزدورانو ته په داسې حال کې د کار کولو امر کیږي چې فرض لمونځ پکې فوت کیږي، د جمعې لمونځ ترې پاتې کیږي، نو دوی ته په کار ده چې په دغه وخت کې د خپلو مشرانو تابعداري ونه کړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق. راځئ چې د الله رب العزت د کلام نه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه ځان خبر کړو، تر څو الله رب العزت زموږ دنیوي او اخروي ژوند ښایسته کړي. او که خدای مه کړه ژوند مو همداسې په غفلت کې تېرېده، بیا به الله رب العزت ته جواب ډیر سخت وي. الله رب العزت دې زموږ ورونو او خویندو ته توفیق ورکړي چې د ټولو ناوړو ګناهونو د ارتکاب څخه ځان وساتي، چې الله یې کامیابه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسې ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب ترخه د خلکو ډیره، ترخه د خلکو ډیره، د مرګي اوله شپه چې تا باندې په قبر کې راځي اوله شپه، ترخه د خلکو ډیره. بسم الله ابتدا او انتها دواړه ترخه دي، همدا دواړه ترخه دي. بسم الله ابتدا او انتها دواړه ترخه دي، همدا دواړه ترخه دي. د ژوندون اخیري ورځ او د مرګي اوله شپه، د ژوندون اخیري ورځ
ورځ او د مرګي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا باندې په قبر کې راځي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره ترخه د خلکو ډیره د مرګي